سلامونه نیکې هیلې احترامات د کېدو نه مخکې ضروري خبره دا ګڼم چې خدای دې وکړي چې شر فساد جنګ جګړه درز غوبل هر ځای چې هغه باید ختم شي او د انسانانو په خیر نه وي. خو د اسرائیل او د امریکا د اسرائیل او د ایران ترمنځ چې کوم خطې روانې دي نو هغه شپږمه ورځ کې داخلي شوي دي، سره د دې چې اسرائیل ته ایریل سوپرمیسي یا دغه د فضا کې برتري حاصل ده، خو ایران بهرحال جواب ورکوي. د اوسه پورې د ایران زیان ډېر زیات شوی دی، خو اسرائیل ولې حتمي کامیابي نشي ترلاسه کولی، یا اسرائیل ولې غواړي چې امریکا په جنګ کې ښکېل شي؟ اسرائیل سره کم صلاحیت نشته چې د ایران ته زیان نشي رسولی او غواړي امریکا ورسره ملګري شي یا امریکا سرپرستي وکړي. نو فوردو په نوم باندې یو سیمه ده او دا غرایزه سیمه ده او دا د تهران ساوت ته ده، د تهران جنوب ته ده، تقریبا 80 کیلومتره جنوب ته تهران د 1 کروڑ آبادۍ ښار دی. دا بیا غرایزه سیمه ده د سرخار تهران نه فوردو په نوم باندې، فوردو FORDO دا سیمه چې کوم د نوم ویینه ته ریپورټ دی، دلته ویلی شي چې د کال 2000 راسي دلته ایران لګیا دی، پلانټ یې لګولی دی او هغه پلانټ چې کوم دی نو یورینیم انریچمنټ فیسیلیټي ده. مطلب دا چې دلته یورینیم غني کېږي، کوم چې یو ډېر لوی عمل دی په ایټم بم جوړولو کې یا نیوکلیر ویپنز په جوړولو کې، د ټولو نه ګران عمل، د ټولو نه مشکل عمل، د ټولو نه غټ عمل، د ټولو نه یعنې څونه چې دی د ایټم بم یا نیوکلیر ویپنز جوړېږي نو په هغه کې یورینیم انریچمنټ ګران عمل دی. ویینه ته ورویلی شي چې دلته په فوردو سیمه کې په ځمکه کې تقریبا 2.5-300 فوټه جوړ یا د 80 میټرو پورې جوړ یو سایټ دی. هغه سایټ چې کوم دی نو هلته دومره جوړ دی دغه چې دغه اسرائیل په خپله باندې نشي ویشتی، غواړي چې امریکا ورسره ملګري شي. صرف او صرف امریکې سره داسې مزایل شته چې دومره جوړ سایټ یا پلانټ ډسټرکټ کړي. دغه پلانټ یا سایټ یا د یورینیم انریچمنټ چې کومه فیسیلیټي ده یا کوم انفراسټرکچر دی نو د دې دپاره د یو خاص میزایل د خاص رینج د ډسټرکټیو میزایل ضرورت دی او هغه هم صرف امریکې سره دی او د هغې د لانچ کولو دپاره تیاره پکار ده او هغه تیاره هم صرف د امریکې سره ده. ما چې څومره کتلي لوستلي دي نو زما په خیال سره بیباور ده چې هغه دغه صلاحیت لري چې دغه میزایل فایر کړي او بیا دومره جوړ لاړ شي چې 250 فوټه 300 فوټه یا 80 میټره لاندې ډسټرکشن وکړي. نو دا دغه فوردو سایټ چې کوم دی یا یورینیم انریچمنټ فیسیلیټي ده، د هغې یو عکس د BBC د سایټ نه راخلم، سایټ یې لګوم، ټول شر فساد اوسو دې له جوړ دی او اسرائیل غواړي چې امریکا ورسره په دې کې مرسته وکړي. باقي اسرائیل زیاتره ټارګټس چې کوم دي نو هغه په نښه کولی شي د اوسه پورې د هغې د وینا مطابق یا انټرنیشنل چې کوم سورسز دي حلقې دي په دې باندې بحث کوي، خو البته د دې سایټ د هیډ کولو دپاره ورسره مبینه طور هغسې سهولتونه نشته، هغه لیول مزایل یا هغسې ډسټرکټیو میزایل ورسره نشته. او بل دا چې صرف میزایل نه بلکې د دې دومره جوړ سایټ د بربادۍ لپاره تیاره هم پکار ده. لانچینګ پیډ چې کوم دی نو هغه ویلی شي چې بیباون دی. ټوله مولانا ورځ مو په خیر، خدای دې وکړي چې دغه شر فساد او درز غوبل ودرېږي او اسرائیل چې په غزه کې کوم ظلمونه کوي نو هغه قابل مذمت، قابل شرم، قابل افسوس دی. د انسانیت په نوم باندې تور داغ دی، ځکه پرون یعنې دا کومه ورځ چې تېره شوه 150 بې ګناه خلک یې بیا وژلي دي، هغه خلک چې هغه د فراق په تلاش کې یا د ابتدایي مرستو په تلاش کې په یو ځای راغونډ وو، هلته بمباري کول او سیویلین وژل. نو په ایران باره کې خلک دا وایي چې سیویلین وژني، د اسرائیل هم زیاتره لګیا دی، زیاتره نه بلکې 99% عام سیویلین خلک ولي او په غزه کې 80,000 خلکو شهادت د دې خبرې عین ثبوت دی. کورم ودان.